دورونو د اختر لمونځ 2 رکعاته دی، واجب دی او هر انسان باید د اختر د لمانځه د واجب نیت ولري. که نیت په زړه کې وي صحیح ده، که په ژبه یې ولوسته هم صحیح ده. کوشش وکړئ چې خپلو کورونو کې په جمع سره لمونځ وکړئ. یو نفر نارینه به مخکې شي، هلکان یا نارینه به ورپسې شاته ودرېږي، زنانه او نجونې به شاته ودرېږي. که چیرې امام لرئ خو دغه نیت به کوئ چې نیت کوم چې 2 رکعاته د اختر لمونځ کوم واجب سره د ټولو تکبیرونو. دغه حاضر امام پسې خاص د الله لپاره او مخ کعبه شریفه په لور دی تکبیر به وایي. کله چې لومړی تکبیر وایو تکبیر تحریمه الله اکبر، لاسونه به وتړو، بیا به سبحانک اللهم ویل کېږي. ټول به سبحانک اللهم وایو. سبحانک اللهم څخه وروسته 3 تکبیرونه امام وایي. هر تکبیر سره به لاس غوږو پورې رسو، الله اکبر، بیا به زوړن نیسو، بیا الله اکبر، بیا به زوړن نیسو. همدا شکل باندې 3 تکبیره. 3 تکبیرو څخه وروسته سوره فاتحه لوستل کېږي، بیا ورپسې قل هو الله احد یا هر سورت چې آسان وي هماغه سورت ولولئ. بیا ورپسې رکوع کوو. رکوع نه وروسته سجده پاسېږو 2 رکعات ته. 2 رکعات ته چې پاسېږو اول امام سوره فاتحه لولي، یا ټول هماغه کسان چې یوازې مونځ کوي هم سوره فاتحه به لولي. سوره فاتحه څخه وروسته قل هو الله احد یا بل سورت لولي، بیا 3 تکبیر وایي. په هماغه شکل باندې چې هر تکبیر سره به لاسونه غوږو ته پورته کوي، بیا به زوړن نیسي. 3 تکبیر چې وویل، 4م تکبیر سره به رکوع کوي. رکوع نه وروسته سجده وغیره مونځ به خلاص شي.